دا د قبر عذاب چغلی باندې د قبر عذاب ملاویږي. قبر کې دننه خطرناک شی دی، دا د چغلی په برکت چې څوک چغلي خور دی او څوک د بولو نه ځان نه ساتي، هلته قبر کې به دواړو ته عذاب ملاویږي. او چغلي ډېر خطرناک شی دی، ښه زمانو انتهایی خطرناک شی دی. د چغلي خور په سبب که مرګ وشو، د قاتل چې څومره ګناه کېږي دومره ګناه ورسره د دې چغلي خور هم وشو، دومره ګناه د دې چغلي خور هم ورسره وشوه. یو بادشاه د هغه په یو بانډیسي سړي سره مینه غوندې راغلی وه. بعضې خلک یې مینه که یې خلاص پکې وي، نو دغه بانډیسي سره د بادشاه ډېره زیاته مینه او ډېر محبت یې. نو چې بادشاه له به دا بانډیسي کلم لاړ، نو نورو خلکو به اجازت غوښته. بادشاه د متعلق اعلان کړی چې دی به بې اجازته ماله راځي، ما سره خوا کې ناست دی. نو یو وزیر و ظالم هغه وی چې دا بابا بوډا د بانډې نه راځي، او بادشاه دونه قدر کوي ورسره ناست دی ورکه چې دا بادشاه نه خو دې خلاص کړو، او بادشاه را دنه خلاص کړو. نو ده داسې چل وکړو چې دې بوډا ته وی بابا ما پېژنې؟ وی وکړه ته خو د بادشاه صاحب وزیر یې که نه؟ وی د بادشاه یو عادت دی راته وایي نه، خو یو ځل به د سپېړه به یې درکړي، یو ځل به یې بند کړي. وی څنګه؟ وی بادشاه ته چې کلم ته څه خبره کې نو په خوله پوزه لاس ایږده، ستا د خولې بوی ورځي په بادشاه، ستا د پوزې سام ورځي په بادشاه، هغه له کرکه ورځي. ګورئ مونږ خو چې راځو مونږ بلا ځان سپلی کو، ځان پالش کو او برشونه و. نو ګورئ مهرباني وکړه په خوله پوزه آینده لپاره لاس کېږده. د دې پویو به د چا سره مینه ده، هسې نه ودې نه شړې. هغه وی بیا به داسې کوو. هلته لاړ بادشاه ته، وی بادشاه سلامت، بانډیسي خو تا د راځي ډېرې ځان ته رانږدې کوې. وی یو دا ښه سړی، ښه سړی پسه دی. هغه خو وایي چې د بادشاه د خولې نه مله بوی راځي، خو څوک مجبوري مې ده، مجبوري مې ده، یعنې ما له ښه کرکه راځي بوی نه. وی دا دې څه وی ښه ده پته به ولګي درته. هغه رښتیا به دی کې بانډیسي راغی چې بادشاه ورته وی را دې خوا چې هلکه دوه خبرې وکړو. هغه په پوزه خوله لاس راکېښو، بس بادشاه خو پوه شو. اوس کې دلته په سر وامه نو بیا به خلک وایي چې بانډیسي یې مړ کړ. نو بادشاه ورته وی هلکه ای بانډیسیه، یو کاغذ یې ولې ولیکي، وي دا به د خپل علاقې ګورنر له یو سې دا کاغذ به ورکړي، او په کاغذ کې لیکلي و ګورنر ته چې دې سنګدر شي، بس دویمه خبره به نه کوې، او جلاد ته حکم وکړه چې دا سر ته یې ووایي، چې دویم ټکی ونه وی. کاغذ یې ولې ولیکه او بند یې کړو، بانډیسي د هر ځای کې به نه کولاوی، که دې کولاو که ښه به نه دا ګورنر صاحب له وړه. بانډیسي غریب سوچ وکړه چې دې کې به ما له څه انعام لیکلي، پیسې به لیکلي، دولت به لیکلي. چې بار ته ووت، اوس وزیر صاحب وی چې مونږ خو په بد غوښتله، خو خیر ورسېد سړي. بادشاه سلامت لکه چې ده له څه لوی انعام لیکلی دی، لوی دولت، سړي سره مینه ده. نو دا چې د ګورنر ورته یاد کړه چې هغه له یو څه هغه به ورکوي. خو چې څنګه بار ستا بانډیسي ووته، نو هغه وزیر صاحب ورته وایي راځه که نه بادشاه سلامت جو لکه چې خط درکړی. راځه راځه. د بادشاه صاحب ډېر خوښ ما سره به یو ګیلاس شربت وڅښې، روټۍ به وخورې، کښېنه. وایي ته څه کوې چې دا خط وړې؟ خو پیاده به روان یې هغه علاقې ته، زه به یې یوسم، پیسې به. هغه وایي زه راشم ته یې ولې یوسم، خو خط دې ګورنر له وړل دي، او څه پیسې هم بانډیسي له ورکړې. بانډیسي خو لاړ کور ته، او د نیغ خط یوړه ګورنر صاحب له وزیر صاحب ورکړه. وایي ودرېږه چې خط یې سینګ کولو که جلاد ته ویې دوړه کړه، شا به دا مازدیګر پې ووه، بس جلاد چې ټاس ورکړه د وزیر تنه یو خوا پرته وه، سر یې بل خوا. و چغلي خور په خپل جال کې خدای ګیر کړي. عبدالرحمن بابا وایي که نه، وایي کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، چې رستا به د کوهي په غاړه لار شي. نو دا هغه دغه و، دا څه ورته ویل کېږي، کوهي کرستل دي. او دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیا علوم الدین کې یو بله واقع هم لیکلی د چغلي خور. یو سړی دی او هغه یو غلام اغېشته، نو چې لاړ منډۍ ته، نو غلام یې اغېشتي، یو یې خوښ شو چې هغه ډېر داسې تکړه غوندې و. نو هغه مولا ته ولوي دا غلام خرڅی؟ وی یو. وی په څو؟ وی په دومره پیسو. وی د کار څنګه دی؟ وی شین زمری دی. چې ته ورته څه وایې هغسې کوي، ښه تکړه، په وجود سروغ، خبره منل چې ته څه وایې. ور یو عیب پکې دی. او ورېرونو دا واورئ، نبی علیه السلام فرمایي چې کوم شی خرڅی نو عیب به یې ښی به که او که نه ټماټر هغه ښه د پاسه دی او هغه خراب لاندې دی، عیب خو دې یو ښه وکړه.
عیب دی او پی چې بیا خرڅه بخې چې دی کې اوبه دي هلکه اوبه پکې لانا سوچه دی اوبه پکې ټول د کیمیکل نه جوړ کړي مونږ خو عیبونه ښایو که نه دکاندار او زمیندار بخې غټه لوګان لس دولس د پاسه بره پراتې لاندې ټول دونه ولې عیب ښایي که هی هی خدای زما دې توبه او قصاب کاکا خفه کېږئ ما ټولو موږ کې هم شته چا کې نشته قصاب کاکا چې غوښه خرڅوي هغه ښه سره مزېدار یې بره وېدانده کړي او چې کله تلې تا چوي وایي 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 نو خدایه پکې خم پکې شته ګوره ټول یو شانتې نه دي نو ټول چې کور ته دې راوړې نو ښه درته وایي د امیل غاړه کې واچوه دا ډوکو امیل دی غونډې غاړه کې واچوه بل پت خو جوړېږي نو د رسول الله مبارک یو ځل په لاره تېرېده غله خرڅېدله نو چې غنم خرڅېدل چې لاس یې پکې وښکه دننه لاندې لامدو بره اوچو وی ما هذا وی اصابته السما باران پې شوی او باران به پاسه کېږي لاندې کېږي باران خو د بره کېږي نو بره اوچ دی لاندې لامده دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما سره نه دی روان دا زما د اسلام چې کومه سوچه دی ده هغې نه بار روان دی دا لاندې نه دی روان زمونږ ټول هم دغه لوبې ټوکې دي زما نو وی دی چغلي خور دی چغلي کوي عیب یې ورته وښو زمړه وي دې سره به ګزاره کړو کور ته یې بوته واقعي غلام داسې و لکه ښه مضبوط لکه د ښه تکړه غوی چې ته پې په قلبه کې څه به ده ورته وي خبره به یې منله او ښه ټیک ټاک چې روز غلام تېرې کړي دا چغلي داسې شی دی که نه چغلي خور خدایوالې عادت نه نورېږي ده کې خامخا دا شی پروت دی دا دو جنګول دا مقصد هم دقه دی هغه صاحب یو ځل دغه ته وایي ښځې ته وایي چې نیکې یو خبره درته کوم خو څه خبره ده یاره نیک تبال وایي مونږ به غرق کې نه نه زما څه کار او ستا د پیدې خبره ده نه 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 به یاره مونږ له به کار دی دا چغلي خور دا خبره م خوږی چې هغه پړاو خو ولګي که نه 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 ال به ووایې نه قسم دې که میل وایي وایي ښه نو پټ درته وایم چې نیک بله ښځه خوښه کړې ده او بله در باندې بند کوي نو چې ښځې ته دې دا ووایي چې بله ښځه کوم وایي 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 بیا شاته مه ګوره ګورئ منډه که دویمه ښځه کوم ځای زغمي او ورته زر وایي ښه ما له د کوټې دشمن ګورې ها څه چل مې کړی دی چې ما له دویمه ښځه کې خبره خو لرې لاړه خو په دویمه ښځه دې پورې مې خبره کوله مونږ خلک هغه ته وایي خاوند پسې دویمه ښځه کوي وایي سړیه دا به څه کېږي وایي ما له چل راځي که نه څه چل درځي هله شابه وایي هلته یو ملا صاحب دې تعویض کوي هغه باندې به تعویض وکړه مړه به یې تور شي هله شابه د خدای خاطر وکړه نه هغه چې تعویض کوي نو هغه د دې غري په ویښتو کوي د خاوند دی هماره دا ویښ غري ورته مونږ وایو ادې ویښ نو د خاوند د غري ویښته به کوم دی پیدا کوم چل درته ښیم که نه نیک بخت صبر وکړه چې کله وده شي که نه نو بس دغه به راوالې چاړو او دې نه به یو دوه ویښته غلې غوندې را پرېږدي او یا به قینچي راوالې یو کرپ په ورکړي ماله به راکړي یو بس تعویض به وکړي به یې تور شي هغې وایي ښه هلته لاړ نیکه یو خبره درته کوم خو نو خو څه وایه که یاره نیکې تبال ووایې نه 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 وایم ګوره ستا د یاره مونږ له به کار وګورې نیک هم ډېر قدر کوي عزت کوي مونږ به غر کې نه کوم واده ده او وی بس خیال ساته نن دی که سبا دی وجنې دی ما وجنې ما سره خو د هغې مینه محبت جامې ډوډۍ زما خو ډېر لوی خدمت بس وی ما پوه کړې ولې زما نیکې نن دی که سبا دی بل چا سره لاره غشتې ده او فیصله دا ده چې دی مړ کا او وجنې دی خوب کې به دی وجنې بس زه خوب په بیداری کوم بس دې غریب هم په زړه کې چې خدای دا څه په مصیبت وړی بس د قصد ته تلې تورې وړې ده او د تولې لاندې ځان ته یې ښودې ده او د قصد یې ځان وده کړی دی خړخړی شروع کړی دي هغه غریبه راغلې ده چاړه قینچي راغشتې ده چې د غري نه به دوه ویښته کټ کړ د خو د قصد ځان وده کړی او چې ستنګه هغې چاړه قینچي را نږدې کړه ما ته خو هلک ټیک ویلي وکړ او تورې ته یې ګوته کړه چې ټس شو ښځه یې ووایه تحقیق خو نه کېږه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو سړی راغی عمر ابن عبدالعزیز ته او د چغلي خور متعلق تپوس ته کوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي هغه وایي د قرآن په آیت عمل وکړه
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا ما فعلتم به نادمين. هغه ورته وایي چې ګور یو سړی درته راغی او تا ته فلان کی در پسې خبرې کولې دا فاسق دی، غیبت لري، غیبت کوي، رښتیا وایي که دروغ وي خو غیبت لري، فاسق دی، تحقیق وکړه. نو چې څوک دله راغی او تا ته ووایي چې چغلي خوري، ورته ویې وروره خفه کېږه ما، دوه کاره دي، زم تحقیق یې کوم چې دا خبره هغه کړې ده او که نه ده کړې. نو که دا خبره کړې وه هغې سړي، نو بیا هم ته فاسق یې، غیبت دې وله وکړه. او چې ته ماله د هغه خبره راوړې نو په ما خفه کېږي، نو د هغه نه دلته یو څلور پنځه څپېړې ولې نیستې؟ هغه په شیشه ماته وایي، ته یې مخامخ ماته وایې، نو فاسق شوې، غیبت دې وله وکړه. او که دا خبره په هغه کې نه وه، هغه نه وه کړې او تا ماته جوړه کړه، نو چغلي خور شوې، دروغجن، بهتان تراش شوې، دوه الزامه به در باندې لګوم. که هغه کړې وه تا ته باندې وایي چې دا فاسق دی، ما له د هغه خبره راورسوله، غیبت یې وکړه. که نه وه کړې بهتان تراش دی. نو چې تا له هم څوک راوړي خبره چې پلانکي ستا متعلق دا کوله، وایي لږ تحقیق کوو، یاره ته دا ټکې ووایه که دې به دومره ټیدونه واچوي که نه. نه نه بس ما وکړو تحقیق، موږ دله د خیر خبره راوړو، دا د خیر خبره ما جنګې او ته یاره به هغه به مسله خفه کوې، موږ خو ته خو شیطان بچیه، ولې یو بل ته یو بل خبرې وړې؟ دا ګناه ده. نو چې دغه ښځه یې وویله او ټس یې ورکړه، تحقیق یې ونه کړه، به چغلي خور په منډه لاړه د ښځې وروڼو ته، وایي راشه خور یې دله مړه کړه. دی چې تر څو د کټ نه غریب پاڅېده را پاڅېده، غریب خو نه قاتل و، هغې راله هغې دلته مردار کړه. چغلي خطرناک شی دی. نو دا دوه څیزونه یې د بولو نه ځان نه ساتل او بل چغلي خور، دا دواړه خطرناک شی دی او دا دواړه سره د قبر عذاب په انسان باندې راځي. نو د قبر عذاب دا خطرناک شی دی، دې نه به ځان ساتو. نو دې نه به پسه ځان ساتې، چغلي به نه کې. دویم دا چې د بولو نه به ځان ساتې، او بل د رسول الله مبارک د وینا مطابق به الله نه سوال کې، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، چې خدای ما د قبر د عذاب نه وساته. دا سوال به خامخا د